حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانځ کې ان چې کله به مونږ ودرې جمع به ودرېدله نو په دې وخت کې به منګه اوګو باندې لاسونه وهل او ویل به چې برابر شي سیده شي او مخکې وروسته مو ودرېږئ صف کې که تاسو مخکې وروسته ودرېږئ نو الله جل شانه به په دې سزا کې تاسو ته ستاسو زړونه به یو بل سره مختلف کړي او بیا فرمایي چې په تاسو کې چې کوم هوښیار کس وي نو هغه ماته نږدې ودرېږئ په صف کې او بیا د هغې نه بعد هغه خلک چې نور ورپسې وي او بیا ورپسې هغه خلک چې نور په درجه کې هغې پسې وي د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه هم موږ تاسو دا مسله زده کړه چې نبی علیه الصلاة وسلام به د سب برابرولو کې څومره کوشش کولو. لہذا نن سبا هم ملایانو امامانو له پکار دي چې کله جمع ودرېږي نو اول دې اوازو کې صفونه سیده کوي، صفونه برابر کوي، بیا د اقامت شروع کوي او دا خبره د خلکو ته وکړي چې خلکو صفونه برابر کوي، صفونه سیده کوي، یو بل سره جخ جخ ودرېږي. صف برابرول د مانځه حصه ده، دا د امام ذمہواري د آواز به کوي. او بیا مسلمانانو ته عام مسلمانانو ته پکار دي چې هغوی هم دا مسله زده کړي چې په مانځه کې ودرېږي، جمع کې ودرېږي نو یو بل سره به جخ جخ ودرېږي، یو بل ته به نږدې نږدې ودرېږي، بل مسلمان که لرې ولاړې ځان ته به یې نږدې کوي، یو بل سره به اوږې جنګوي، جخ جخ به ودرېږي، منځ کې به خالیګاه نه پرېږدي. او بیا نبي علیه السلام وجه دا بیان کړي که تاسو په جمع کې ودرېږئ او مخکې وروسته ولاړئ نو ستاسو زړونو کې به الله جل شانو یو بل سره مخالفت پیدا کړي، یو بل سره ممکنه او بغض پیدا کړي. دومره سخته ګناه ده چې په دنیا کې الله موږ ته دا سزا راکړي که په مانځه کې تاسو یو بل سره لرې لرې ولاړئ، کاږه واږه ولاړئ، مخکې وروسته وئ، الله به په دنیا کې سزا دا درکوي چې ستاسو منځ کې به اختلافات پیدا کړي. د محترم مسلمانانو ورونو جمع کې چې ودرېږي صفونه برابروئ او بیا امام پسې هغه سړی نږدې ودرېږي چې هغه پوه وي او مانځه په احکاماتو مسایلو باندې پوه وي. نو مشران خل پوه خل په اول صف کې، بیا دویم صف کې داسې کشران خل داسې په ترتیب سره ودرېږئ. نو دا د مونځ طریقه ده، مونځ به کوو خو هله به الله قبلوي چې د نبي علیه الصلاة وسلام په طریقه وي. لهذا دا مسلې زده کړئ او خپلو اهل عیال ته هم وښیاستئ، نور مسلمانان سره هم دا حدیث شیر کوئ، د ثواب په نیت الله به اجر درکوي. د دیوبندي مسلک حنفي کارمان روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام.